په جیبونو کې پیسې را سره نشته، په جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. ښکلي راغلې د نږدې نظر مې کم دی، ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی. ښایي قسمت نن چشمې را سره نشته. عقیده باندې د مینې پیروکار یم، عقیده باندې د مینې پیروکار یم. زما شته خو د هغې را سره نشته. اوس درمانه خدای ته څنګه مخامخ شم، اوس درمانه خدای ته څنګه مخامخ شم. څه جواز اوس د توبې را سره نشته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ورور جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ښکلی مازدیګر، امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. نن پروګرام کې را سره خوم د نوښار ضلعې او منې کلي شاکر علي خټک صاحب را سره ناستې کوي. راځئ چې ملو شو سره. السلام علیکم ګرانه ملګري. وعلیکم السلام جعفر شاه صاحب، ډېره مننه. ها څنګه یې ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله بس ډېر ښه روان دی، شکر الحمدلله. په دې ساعت چې ښه ملګري دې ګوري څه به را سره شریک کول غواړې؟ بس زه به خپلې خولې یو غزل شریک کړم دې لنډ تنګ وخت کې. وایي زړه لیونی شولو خوندونه غواړي، زړه لیونی شولو خوندونه غواړي، د چا د سرو شونډو سرونه غواړي. د زنځیرونو څه پروا نه لري، د زنځیرونو څه پروا نه لري، په سر زره هم چورلکونه غواړي. د ژوندون ستړي دي پیکه پیزا کې، د ژوندون ستړي دي پیکه پیزا کې، د چا په سپین مړوند خوبونه غواړي. او زه د ژوند ډېرو کشالو نه ستړی، زه د ژوند ډېرو کشالو نه ستړی، دی د لنډۍ ځینې خالونه غواړي. او زه د جونګړې طاقت هم نه لرم، زه د جونګړې طاقت هم نه لرم، دی د مرمرو محلونه غواړي. چې پکې ذکر د لیلا کوي څوک، چې پکې ذکر د لیلا کوي څوک، شاکر همداسې محفلونه غواړي. ډېر ښه دی، نور راته څه وایي؟ وایي چې مې تمه یار سره د ملاقات شي، چې مې تمه یار سره د ملاقات شي، شوق مې لا د لیونتوب تر حده زیات شي. په هنر د کاریګرو پیوند ناخلي، په هنر د کاریګرو پیوند ناخلي، زړه په مثال د شیشې وي خو چې مات شي. چې آغاز کړم له انظامه دې یریږم، چې آغاز کړم له انظامه دې یریږم، په دماغو چې راجمه مې خیالات شي. نتیجه د لیونتوب اخر بقا ده، نتیجه د لیونتوب اخر بقا ده، چې پاین په مینه کې عمر نهاد شي. چې شاکر پکې بې یاره یک تنها یم، چې شاکر پکې بې یاره یک تنها یم، اور دې پورې شي مومن دې او که سوات شي. ډېر ښه، ډېر ښکلی. وړاندې را سره هم څه شریک کې؟ بل یو غزل دی چې د هغې نوم دی چې په دنیا مه نازېږه. هغه څه داسې دی، وایي د دنیا کارونه نه رسیږي سر ته، د دنیا کارونه نه رسیږي سر ته، یوه ورځ به ملا اړمه کې کمر ته. چې اذان په غوږو واورې ځان پې کوڼ کړي، چې اذان په غوږو واورې ځان پې کوڼ کړي، لکه څوک چې ډمامه غږوي خر ته. نیکي وکړه چې د هلته کې پکار شي، نیکي وکړه چې د هلته کې پکار شي، د دنیا ته د راتلو نشته د بیرته، د عمل تپوس به هلته درنه کېږي، د عمل تپوس به هلته درنه کېږي، که دې ونه کتل دلته رو ګودر ته. د مرګي نه د خلاصۍ نشته شاکره، د مرګي نه د خلاصۍ نشته شاکره، که ته وخیږي د لوړو غرونو سر ته. ډېر ښه، ډېر ښکلی. نور هم را سره څه شریک کې؟ بیا به پروګرام راټولو. بې قصوره بې ګناه مې هر انسان په ګټو ولي، بې قصوره بې ګناه مې هر انسان په ګټو ولي، د ګل رخ نوم دی اخلي که څوک ځان په ګټو ولي. او زه به څنګه وده وکړم څه به وینه ما کې وشي، زه به څنګه وده وکړم څه به وینه ما کې وشي، چې د وصال ښکلې شپه کې مې هجران په ګټو ولي. او معلومیږي د یار زړه کې ځای زما د پاره وشو، معلومیږي د یار زړه کې ځای زما د پاره وشو، چې مې نن د خلکو مخ کې رقیبان په ګټو ولي. او د رقیب ما په لپو لپو څکلي دي شراب د یار د مینې، ما په لپو لپو څکلي دي شراب د یار د مینې، شاکر هسې لیونی دی چې رانځان په ګټو ولي. د رقیب ظالم د زوره زه په مرګ باندې خلاص نشم، د رقیب ظالم د زوره زه په مرګ باندې خلاص نشم، چې شاکر قبر پکې دی قبرستان په ګټو ولي. دا یو کته ده، وایي د آغاز فکر کوه انجام نه مخکې، د آغاز فکر کوه انجام نه مخکې، مارغه هم وزر سنډي پرواز نه مخکې، بې موقع ګفتار دلیل د نادانۍ دی،
بې موقع ګفتار دلیل د نادانۍ دی مجلسي نکړي ټپه د ساز نه مخکې چې تعین د شخصیت لره ګفتار شي چې تعین د شخصیت لره ګفتار شي ړوند هیڅوک نه پیژني اواز نه مخکې او د عزت مقام موندې په ګړنګو شي د عزت مقام موندې په ګړنګو شي ته شاکر او کړه محنت مقام نه مخکې ډېر ښه ډېر ښکلی ملګریا په آخره کې به څه پیغام ورکول غواړې خپلو کتونکو ته په آخر کې به زه داسې پیغام ورکم چې بس مونږ مسلمانان یو پنځه وخته مونځ اودس کوو ورورولي کوو او خاص کر لکه یو بل سره نیکي کوو ولې پاتې دنیا ده مرګ به راشي هېڅ به هم نه وي چې دوه سترګې پټې شي نو بیا که سړی ډېر هم ویل چېرې زه نیکي کوم خو وایي ورخه تېره اوبه بېرته نه جاري وځي ورخه تېره اوبه بېرته نه جاري وځي تېر ساعت به بېرته بیا مینوالو یقینا چې ستاسو به د شاکر علي هټک صاحب دغه شعرونه خوښ شوي وي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان